السلام علیکم ملګرو. نننۍ موضوع د موبایل د یوې لویې ستونزې په باره کې ده چې شاید ډېر ملګري به پریشان هم وي دې ستونزې ته. ستونزه د موبایل ګرمېدل دي. په دغه وخت کې داسې ډېر قیمتي موبایلونه شته چې هغه ګرمېږي. هغه ادنا خو لا پرېږده. څه وجه ده چې موبایل ګرمېږي؟ آیا خراب ده، شارټ ده، یا پکې اپلیکیشنې زیاتې فعاله دي او که بله وجه ده؟ نه، د دې یوازینۍ وجه زموږ د موبایل وای فای او بلوتوث ده. هغه څنګه؟ هغه داسې اوس یې عملي درته ښایم چې وګورو خپل موبایل کې. راځئ وګورو چې زه اوس خپل موبایل کې درته ښایم. زما د موبایل وای فای او بلوتوث دواړه بند دي، خو زه تاسو ته سیټینګ کې ښایم چې دا هغلته دواړه خلاص پاتې او د سکینینګ په حالت کې. دا به کوم ځای کې پیدا کوو چې بند یې کړو او د موبایل د ګرمېدو مخنیوی وکړو. نو د دې دپاره به راشئ اول سیټینګ ته. سیټینګ نه وروسته لاندې دغه آپشن پیدا کړئ. دغه آپشن زما موبایل کې په بایومیټرکس اینډ سیکیورټي کې ده او په ځینو موبایلو کې چې وي هغه په لاک سکرین اینډ سیکیورټي کې وي. زه په د بایومیټرکس اینډ سیکیورټي باندې کلیک کوم. بیا به راشم لاندې دغلته به وګورئ لوکیشن په دې کونج کې لاندې اخر لوکیشن باندې به کلیک وکړئ. بیا به په لوکیشن هم چې کلیک وکړو دلته سر کې لیکلي دي لوکیشن میتود. دغه به وګورئ لوکیشن میتود. لوکیشن میتود کې یو های اکیورسي ده، بل بیټري سیوینګ ده او بل فون اونلی ده. دغه شین چک به له دغه های اکیورسي نه راواخلئ، په بیټري سیوینګ کې به یې کیدئ. صحیح ده؟ یعنې دغه په بیټري سیوینګ کې اوس وشو. دې نه ایسته لاندې راشئ وګورئ امپروو اکیورسي. امپروو اکیورسي کې تاسو وګورئ چې ستاسو د موبایل وای فای بلوتوث دواړه سکینینګ حالات کې دي. او سکینینګ خو تاسو ملګرو ښه پېژنئ چې سکینینګ په موبایل کمپیوټر باندې ډېر زیات فشار راوړي او د دغه فشار له وجې که کمپیوټر وي که موبایل وي دواړه ګرمېږي، ډېر زیات ګرمېږي. او ورسره که کمزوری کمپیوټر یا موبایل وي هغه چارج هم کموي. موبایل خو ډېر زیات چارج کموي او ورسره موبایل ګرمېږي هم. نو تاسې به دغه دواړه بند کړئ. که چیرته غواړئ موبایل ګرمېدو نه وساتئ او ګرم نه شي نو دغه به بند کړئ. ورسره به د بلوتوث سکینر هم بند کړئ. چې دواړه مو بند کړه